زما نوم شیر زمان خان دی، د لر کلان اوسېدونکی یم د کلان، او په کراچۍ کې مې کار کاوه. د کراچۍ کې بیا ډېر وخت هم کار وکړو، بیا زما ملا زخمي شوله، دا لاس مې هم زخمي شو. بیا رالم په ملتان کې هم کار کاوه، د ملتان نه بیا لاړو لاهور ته. اوس په دې وخت کې زه راغلی یم په اسلام آباد کې یم، دغه د ګرځېدو مزدوري کوم زموږ د حکومت نه او د ګلظفر نه. دا دغه دی، دا عرض دی چې موږ ته که چېرته د موږ ملا هم خوږ ده، بیماران یې زموږ سره څه مالي امداد وکړي نو ښه به وي. ګلظفر زموږ ایمنی دی او د هغه نه موږ دا خواست دی نینګایانې دي، مهرباني وکړئ. او زما چې کوم دی نو په دې ملا باندې دغه د الله سقفه مې هم خراب دي او لکه ما ته ډېر تکلیف وي، خو د مجبورۍ په وجه باندې زه ګرځم په دې ځایونو کې ناست یم.